شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ډېر لوی سړی شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ډېر لوی سړی د حدیث امام د شاه ولی الله رحمت الله علیه زم او د تفسیر خدمت یې کړی تفسیر کابلی دا فارسی کې دا د لیکلی او ډېر محدث او د کراماتو خاوند نو په هندوستان کې لکه څنګه چې زمونږ په دې پنجاب موږ د بیا اجتماعات گزاره کوي او د پنجاب کې د ورسونې ټول دا میلې پکې لګېدل هلته سپي جنګېږي هلته چرګان جنګېږي هلته سرکس دی هلته جینکۍ دي هلته موټر ریس دی هلته د موټرسایکل هغه شی جوړ کړی دی هغه پکې تاویږي څه او هلته پکې ساحران جادوګر لګي خپل جادوګر کوي میلې وي بس او هلته قوالې وي او لکان سړي ټولو ته جنګېږي ګړېږي نو شاه عبدالعزیز صاحب درس کې ناست و نو یو طالب ورته وایي صاحب مال اجازت راکړه دی اوس لرم کښېنه په قلعه او ګناه ټول ګناهونه پکې کېږي نه صاحب مال اجازت راکړه دی اوس لرم ورته وایي د خدای نیکبخته سر کې اصول لري دم توپ دی جینکۍ سړي ټوله شپه پکې ګډوډ و هندوستان کې خو هر قسم خلک هندوان به هم یاد لري او سیکان به هم تل نه یې پرېښود طالب به بار بار وي صاحب ما لکېږي او کال پس دا یو مت پیج دغه ده او زما لکېږي مال اجازت را نو شاه عبدالعزیز صاحب چې ډېر تنګ کړ رحمت الله علیه دا حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه یو خطبات حسنه هغې کې شته دا واقعه نو هغه ول یو خط ولیکه داسې وی ښځه چې دی ما تنګې نو راشه دا خط ځان سره واله نو څه کرښې مرښې راښکې طالب لی ورکړئ وی د دې قبر سره خوا کې یو اونه ده او په اونه کې به یو سړی ناست وي د سپینو جامو هغه له دا ورکړه طالب چې خط ته وکتل تشې کرښې پرښې خدای داسې شی دی نو طالب هغه خط ته متوجه شو نو چې لاړ نو د قبر سره اونه و په اونه کې یو سړی ناست دی نو ده والا خط ورکړه چې خط یې ورکړ ما سړي ډېر زیات پخلط خلط وخندل وی قلم راکا نو دی طالب ولا قلم ورکړ نو د هغه خط په شی ورته څه کرښې ولیکلې وی دا شاه صاحب له یوسه بس طالب په دې خط شو چې خدای دا لیکلي پکې سو او دا واپس هغه په جواب کې سو لیکل او دا سړی څوک دی چې ونه کې ناست دی نو طالب نه هغه ارس مرسر څه په ځای پاتې شو طالبان خو بیا یو کوډې لږ دغی که نه د ذهن نه دې څیزونه ته توجه وي وسوسې وي دا څه وشو او ورس په ځای پاتې شو خط یې واپس شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه لراو چې راویله چې ویې کتل دم وخندل طالب ورته وایي صاحب ما په دې پوهېږه ورس خو سر وخوړم هغه مې اړوسونی لیدل خو په دې مې پوهېږه تا ورته څه لیکلي ورته شکر خیر هغه راته څه ولیکل سړی څوک و تا ولې وخاندل هغه ولې وخاندل وی دا سړی چې دا د دې قبر والا روحو د دې قبر والا روحو خدای پاک دغلته کینول او واقعي دا کیدی شي زمونږ چې رسول الله مبارک معراج له لاړ نو ټول انبیاء کرام ورپسې په بیت المقدس کې مونځونه او بیا بعد پیغمبران په اسمانونو کې ولیدل عیسی علیه السلام او یوسف علیه السلام یحیی علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام آدم علیه السلام ادریس علیه السلام دې بره بیا ولیدل نو دا خو کیدی شي نو دا د هغه روحو نو ما ورته ولیکل چې ته دومره لوی د خدای ولی او نیک انسان نو ستا په دې قبر چې دا دومره ګمراهۍ کېږي دا نشي منې کولی ځان ته نیک وی او خلک درته نیک وی څومره ګمراهي ستا د قبر په خوا کې کېږي هلکان او جینکۍ هندوان او سیکان او قوالۍ او ډمتوب او ګډاتوب جینکۍ ګډېږي او دا د دنیا ګناهونه کېږي نو ته د خدای ولی څنګه چې ستا په قبر دا ګمراهۍ کېږي نو هغه راته جواب کیو لیکل چې دا زما کار نه دی دا ستاسو کار دی زه اوس مړی یم دا زه نشم منې کولی دا به څوک منې کوي دا به تاسو منې کوي ما خو دا وصیت نه وکړی چې زما په قبر دا لوبې کوئ